نواری سپیکس نه د افغانستان د کرکټ لپاره ښه خبر همدا دی چې د A ټیم ټرای سیریز د هندوستان، افغانستان او سریلانکا ترمنځ به کیږي او موست لایکلی د 9 جون نه واخلي 21 دغه دوران کې به زه شکر دی چې هندو کې هم لږ ډېر غیرت پیدا شو. خدای دې وکړي چې دا د دوستۍ دغه خو د هندو په دوستۍ خدا کا ټکی مې اعتبار شته د هندو سره د سړي بچی نه دی. خو خیر زه هر څنګه چې ټرای سیریز زمونږ د ځوانانو دپاره ښه موقع ده A ټیم دپاره A ټیم ښه او هغې کې باید مهم شی دا دی چې د افغانستان کرکټ بورډ ته هم تیری شرم پکار دی. انډر 19 ته د 15 کالو 18 کالو کس ورلیږه او بیا هم بار کېږه نو وروره هغه که درته ورلډ کپ هم ګټي د انډر 19 وا خدای مه غرق نه که د انډر 19 دی 91 نه دی لږ سر خلاص کوي دې ته خلک دغسې کسان ورلیږي و سوریهونشي که 15 نه وي خو 20 به وي راتلونکي 15 کاله لوبه کولی شي. تا چې 30 کلن ورلیږلی 15 کلن دا توتیشا په دې A ټیم کې واچوه دا په دغه کې نیشنل ټیم کې واچوه که ته واقعي دا فکر کوې چې دا دونه ټیلنټډ دی مګر انډر 19 کې نه نو راځو A ټیم ته A ټیم کې هغه ځوانان واچوه چې راتلونکي کې د افغانستان دپاره څه توره کولی شي. دغه فیصل شینوزاده چې په انډر 19 کې و داس ا ګډ ګای آی لایک دیټ ګای ځکه ښه بیټسمین دی. همداسې نور دا ښه را پیدا کړي عبدالرحمن میر نشي هغه وکټ کیپر دا چې د فیوچر ټیلنټ دی او یو څه نور خیر دی. تاسې خپل هم خواري کوئ موږ در سره کرکټ بورډ ډېره ګزاره کوو موږ کوشش کوو چې تاسې سره یو ځای داسې په هماهنګۍ باندې د افغانستان کرکټ مخکې ویسو. خو هیله ده چې تاسې د افغانستان د کرکټ دشمنان نشئ تر څو پورې چې تاسې د افغانستان دشمني تښتئ شرف الدین اشرف ګلبدین محمد نبی یا دا خلک چې کوم زاړه پرزي دي دا تاسې تر ټول عمر پورې لوبوئ دا شی موږ نه منو او کوم فلاپ پرزي چې نه چلیږي بل د هر پلیر دپاره په بینچ کې باید د هغه هماغسې مقابلې لکه اوس رحمان الله ګربز سره چې وفي الله ترخیل همداسې ټرین شي داسې نور کسان هر یو پلیر سره بل کس باید داسې ټرین کېږي چې راتلونکي کې که مثلا دا پلیر انجرډ شي څه مسله وشي چې دی ځای ناسته وي. T20 ورلډ کپ چې په 2023 کې دی هغې نه مخکې دا 500 وریزه ورلډ کپ دی شاهدي په دې ورلډ کپ کې زه نه ګورم نو اوس به معلومات وشي شاهدي به په دې هندوستان کې چې دی به څه توره کوي خدای دې وکړي چې شاهدي په دې دومره وخت کې په دې خپل بیټینګ باندې وروره یو کوچ هایر کړي او $10,000 ورکړي او چاله لاړ شه کار وکړه لیفټینډران خو چې فلیک شاټ ووایي هغه د بونډرۍ نه د باندې وځي لیفټینډر سره چې کوم کلاسیکل کور ډرایو یا دغه خو لیفټینډرانو خو خدای خبر چې ته څه قسم نو ګوره عذاب مه جوړېږه د وطن تا ته الله پاک یو موقع درکړې ده او ته ظلم مه کوه موقع چې درکې هغه یو امتحان دی دا ټوله دنیا دا ټول ژوند یو امتحان دی نو ستا دپاره دا امتحان دی چې یو شی نشي کولی وروره خپله خو هېڅوک هم نه پرېږدي افغان سړی خو نه خو کرکټ بورډه لرې کا پوهې شوې بیا چې پرفارمنس دې ونه کړه دا باید 2020 ورلډ کپ ته بیا کیپټن نه وي د باید دې نه وروسته داسې 40+ ایوریج شي دا باید داسې پلیر وي چې موږ یو چې ولا واقعي د ځای جوړېږي او ځای شته ون ډے کرکټ کې دا څلورم پنځم پوزیشن هم داسې پلیر پکار دی چې په 80 بالونو باندې 80 رنزي وکړي په 100 بالونو 100 رنزي وکړي دا هم نشي کولی که نه دا خو مثلا چې 10 رنزي هم کوي په 50-60 بالونو یې کوي نو دا شی نه چلیږي. هیله ده دغه به زمونږ یو ډېر دغه پوینټ چې په ده باندې کار وشي او ګورو به انشاءالله دا پې خبرې کوو نور هم په کرکټ باندې خدا ښه خبر دی الله دې افغانستان کرکټ ښه ساتي خدای په امان.